د مجبوره پیغله ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مجبورې پیغلې ناول لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندور له مینې درد او تلوسې څخه ډک ناول تر پایه پورې راسره واورئ. د مرمۍ په ډز راپورته شوم، سترګې مې وغړولې، ایخوا دیخوا مې وکتل. زموږ کور کې قراري وه، د باندې راووتم، حویلي مې له سترګو تېره کړه، خو د انفجار نښې نه برېښېدې. مور ته مې غږ وکړ، مورې. مور مې راته وویل، لورې د باندې څه کوې؟ دننه راځه، سهار د وخته جنګ نښتی، هر خوا د توپونو مرمۍ راورېږي. په بیړه راووته او له مټې ونیولم او د کوټې په لوري کش کړم. بیرون ونوځې، خدای مه کړه امیدونه به مې خاورې شي. ما ورته ویل، مورجانې کله به دا جنګ بس کیږي؟ تر څو پورې به دا ډز و ډوز وي؟ د دې سره مې د مور په سترګو کې 2 غټ څاڅکي اوښکې راغلې. راته ویې ویل، لورې د خدای دربار لوی دی، امید شته چې جنګ به ودرېږي. نورې په خوله کې خبره بنده او چوپ شوه. تر لږ چوپتیا وروسته یې غوښتل چې تسلي راکړي. په خبرو لګیا شوه، هو لورې د میرویس دې کډه هم تللې ده. پلارو دې وویل که حالات همداسې وو نو موږ به هم ډېر زر له دې ځایه لاړ شو. لورې خدای دې خیر کړي، وروڼه دې هم د خاله دوی کره تللي دي، هسې نه چې په لاره کې پرې. مور مې لا خبره نه وه پوره کړې چې د یوې قوي چاودنې غږ شو. زموږ د کور دروازې او کړکۍ یې وښورولې، شیشې یې راماتې کړې. په بیړه له کوټې راووتو، حویلۍ ګردو نیولې وه. شاوخوا مو وکتل، د ګاونډي پر کور مو مرمۍ لګېدلې وه. په تیزۍ د ګاونډي کور ته ورغلو. د انګړ منځ کې مو سترګې په اسما ترور ولګېدې، په وینو ککړه وه. زر مو له ځایه راپورته کړه او لوی سړک ته مو راوویسته. د موټر درک نه لګېده، کله به ما او کله به مې مور په شا کړه تر څو روغتون ته یې یوسو. تر لږ مزل وروسته مو د موټر غږ واورېده. ما ورته ویل، مورې ودرېږه، موټر راغی. اسمات رور مو په سړک څملول او د موټر در رسېدو انتظار مو کاوه. یو موټر راغی، زموږ تر څنګ ودرېده. 2 کسان تر راکوز شول، یو یې را مخکې شو، زیړبخونې سترګې وې. په ځیر یې راته کتل او په امرانه لهجه یې وویل، تاسې څه کوئ؟ مور مې په ژړغوني غږ ورته وویل، نارینه مو کور کې نشته، غواړو دا زخمي روغتون ته ورسو. سړی را نږدې شو، په شونډې مسکا وغوړېده. اسمات رور ته یې وکتل، هغې زګیروي کول او وینې ترې بهېدې. مخ یې خپلو ملګرو ته واړو، خپلو ملګرو ته یې ویل، موږ یې په ژبه نه پوهېدو. مور مې په عذر ورته شروع وکړه، خیر دی زویه، تر وړاندې 4 لارې مو ورسوه. خدای مهربانه دی، کوم موټر به پیدا شي چې موږ روغتون ته ورسوي، دا به ستا پر موږ ډېر احسان وي. سړی را نږدې شو، ترورې مریض به د روغتون ته ورسوم. ګوته یې زما په طرف ونیوله او دا بله خو هسې هم مري. د دې سره زه د لاسه ونیولم، ما چیغې کړې، څه کوې؟ زه زخمي نه یم. هغه راته وویل، نه، ما درته وویل هغه هسې مري، ته مهم یې چې بچ شي، ستا رسول ضروري دي. او د موټر په لوري کش کړم. مور مې چیغې کړې، د خدای په خاطر دا څه کوئ؟ پرېږدئ، پر موږ رحم وکړه، د خدای خاطر وکړئ. خو سړي زه همغسې په منګولو کې کلکه نیولې وم. نوره مې د صبر کاسه ډکه شوه، یوه څپېړه مې ورکړه او ځان مې ترې خلاص کړ. د مور په لوري مې منډه کړل. اسمات رور اوس زموږ په ننداره وه، خپل زخمونه یې هېر شول. په کمزوري غږ یې وویل، د خدای ظالمه دا څه کوې؟ نه به مو زه راوستلم، پریښې به مو وم، تاسې وتښتئ، ما پرېږدئ. سړي یو ځل بیا د لیوه په شان پر ما حمله وکړه او د موټر په لوري کش کولم. مور مې له ګریوانه ونیوه، پرېږده ظالمه، د خدای روی وګوره، سر درته سر توروم، پر موږ رحم وکړه. سړي په یوه لغته زما مور وغورځوله. نور ملګري یې هم را نږدې شول او زما په کش کولو کې مرسته ورسره شروع کړه. مور مې یو ځل بیا را میدان ته شوه تر څو ما وژغوري، خو دا ځل سړي توپانچه را وویسته او په مور مې ډز وکړ او هغه یې را وغورځوله. ما چیغې وهلې، خو د چیغو جواب نه راته. زما غږ انګازې کولې، خو څوک مرستې ته را نه غلل. تر لاس یې ونیولم او موټر کې واچولم او په تیزۍ سره حرکت وکړ. تر څه مزل وروسته موټر د یوه وره خوله کې ودرېده
هارن یې ووهه، یو تن دروازه خلاصه کړه. موټر دننه لاړ. زه د موټر څخه راښکته کړم او 2 پوړیزې ودانۍ په دهلیز کې په تړلو لاسو روانه کړم. د 2یم پوړ په یوه کوټه کې کېنولم. په کوټه کې فرشونه غوړېدلي وو. شاوخوا بسترې خورې وې. لاسونه یې راخلاص کړل. ټیکری په سر راواچوه. نور ټول نفر لاړل. د زیړو سترګو خاوند زما سره کېناست. یوه شېبه یې په ځیر ځیر راکتل او په توپانچه یې لاس واهه. نور په چورت کې لاړ. خدای زده د څه فکر به یې کولو. زما هم د خیال مرغه والود. هغه وړکتوب را په زړه شو. د کور کړسن د خنداګانې. مکتب ته تلل او بله ډیره د خوښیو هغه ورځ چې زما او د میرویس کوزده وه. هغه زه د لاسه ونیولم او د سرو زرو ګوته یې را په ګوته کړه. بیا د ښځو د سندرو دایره او غږ پورته شو. ما د سترګو په کونجو کې میرویس ته کتل او هغه په سرو ګلابي شونډو کې مسکای مسکای کېده. یو ناڅاپه را په زړه شول. هو، مور به دې اوس د سړک په سر په وینو کې لغتې وهي او غږ به کوي چې شبنم شبنم. د دې سره مې له خولې چیغې ووتې. سړی هم ناڅاپه له چورته راووته او زه یې په دواړو لاسو ونیولم. په لوړ غږ یې راباندې چیغې کړې. چپ شه. خو زما د زړه دردونه نور هم زیاتېدل او چیغې مې وهلې. نور د سړي هم حوصله ختمه شوه. له ویښتانو یې ونیولم او په زور یې په ځمکه راوغورځولم. په لغتو سوکان یې ووهلم تر دومره پورې چې زه بېهوشه شوم. د دروازې په غږ مې سترګې راوغړېدلې. په توشک باندې پرته وم. تر سر لاندې مې بالښت ایښودل شوی و. یوه نوې کمپله را باندې پرته وه. تر نیمکښو سترګو مې کوټې منځ وڅاره. یو دریشي کړی ځوان په کوټې راننوت چې تقریبا 23 یا 24 کلن به و. ښایسته قوارې د ښې ځوانۍ شاهدي ورکوله. زما سر ته راغی ودرېده. د ځان سره وبوږنېده. بیا د کړکۍ په لوري لاړ. شاوخوا یې وکتل، سر یې وښوراوه. بیا زما خوا ته راغی. ما هم پوره سترګې راوغړولې. جګه شوم، پر ځای کېناستم. هلک هم رانږدې شو. څه خوراکي شیان یې د مخه چې راوړي وو د کوټې د کونجه یې راواخیستل. زما مخ کې کېښودل. په ډېرې مهربانۍ یې د خوړلو راته وویل. له سترګو مې اوښکې راغلې او پر مخ مې لاندې وڅڅېدې. په غنیونیولي غږ مې ورته وویل چې زه مو ولې دلته راوستی یم؟ ولې مې دومره ظلم راسره وکړ؟ ما خپل کور ته بوځئ. زما د مور به څه حال وي؟ د خدای خاطر وکړئ. خپلې خویندې او میندې لرئ. تاسې به هم ښځې لرئ. ګوره زه د چا په نوم یم؟ زما کوژدن شوې. ما خپل کور ته بوځئ. د دې سره مې د اوښکو بهیر رامات شو او په پښو ور پرېوتم. هلک په دواړو لاسو پورته کړم. اوښکې یې راپاکې کړې. بیا جګ شو، شونډې وچیچلې او له کوټې ووته. زه هم جګه شوم. د کړکۍ مې وکتل. لاندې انګړ کې یو موټر ولاړ و. څو کسان ګرځېدل را ګرځېدل. کور ډېر پراخ نه و. د قد په اندازه دیوالونه یې درلودل. د دیوال په سر 2 لاینه اغزن سیم تاو. یو خوا د چلستون غر او مخامخ د اسمایي غر ښکارېده. د باندې دهلیز کې د پښو کړپا مې تر غوږ شوه. زر بیرته پر خپل ځای کېناستم. دروازه خلاصه شوه. هغه مخکې هلک بیا راغی. مخامخ راته ودرېده. تا خو څه نه دي خوړلي؟ وخوره، خیر دی. ما ورته وویل خیر دی، خوراک مه راکوئ، خو ما کور ته بوځئ. هلک په شونډو ګوته کېښوده. شاوخوا یې وکتل او بیا زما تر څنګ کېناست. په ټیټ غږ یې راته وویل بخت به مو وازموو. توکل په خدای، خو ته صبر وکړه. د وخت انتظار به وباسو. بیا چوپ شو. ما ورته ویل تر څو به انتظار کوم؟ ما څه ګناه کړې؟ زه خو کوم جنګي مجرم نه یم. زه یوه تورسر یم. زما پلار او وروڼه هم کومې ډلې پورې تړلي نه دي. هغه راته وویل دا ډېر ظالم انسان دی. د یوه ښځه بله هم په وطن کې په زور راتښتولې وه. بیا د هغې ښځې وروڼو ورسره ډېر جنګ وکړ چې څو نفره پکې مړه شول. د ده پلار یې برامته یووړ. بیا په بدل کې ورته بیرته هغه جنۍ وسپارله. زه به خپل کوشش وکړم، ګورم چې خدای څه کوي. نور هلک له کوټې ووته او دروازه یې راپسې قلف کړه. د پریشانۍ او درد په حالت کې به کله پورته شوم او د کړکۍ نه د باندې به مې کتل. کله به کېناستم او چورت به مې وهلو. پلار، وروڼه، مور، میرویس ټول به راته یاد شول. میرویس به خبر وي نه هغه خو لرې دی. پلار او وروڼه به مې د مور مړی موندلی وي. آیا ما پسې به ګرځي؟ شاید کوم قماندان ته ورشي او دا کیسه ورته وکړي. هغه د نفرو سره راشي او په دې کور حمله وکړي. زه به جنګ کې مړه شم.
نه خوشې به شم او لاړه به شم، هلته به میرویس ته ټوله کیسه وکړم، هغه به ډیر غمجن شي. نه پلار، میرویس ورونه مې راشي او په دې کور راننوځي، هر خوا ډزې شي، قومندان وتښتي او ما له دې ځایه وباسي. د قلب کړپا مې د خیال مرغه والوځاوه، دروازه خلاصه شوه، څو درې شکړي کسان راننوتل. د زیړو سترګو خاوند په خپلو ږیره او بریتو لاس کش کړ، مخامخ راته په ګونډو کېناست، د حال احوال پوښتنه یې وکړه. زه چوپ وم، په ریشخند ډول یې ملګرو ته وکتل او زیاته یې کړه لکه چې په ګونګۍ مې سر شو، او د دې سره یې کړه سنده وخندل. بیا راته وویل ای نازولې، زه بندوبست کوم، ډېر ژر به دې له دې ځایه ستا د خوښې ځای ته بوزم، هلته به ته ډېره خوشحاله شي او هر څه به دې هیر شي. ګوره زه ستا خوښي خپله نیکمرغي ګڼم، خیر هر څوک اول همداسې وي، ښه به شي. جګ شو، په کړس کړس یې وخندل، په ملګرو یې لاس واچو او بیرته بیرون ووته. دروازه یې د تیر په څیر بنده کړه. ځای پر ځای ناستم، ښه ډېر مې وژړل. خدای ته مې زارۍ شروع کړي، خدایا د کومې ګناه سزا راکوي، زه عاجزه یم، پر ما رحم وکړه. او د دې سره پړ مخې پرېوتم. د سترګو اوښکې مې خلاصې وې، د ډېرې ژړا مې سر او ستوني درد کاوه، خو د مدد لاسونه لرې وو. خو بیا هم ما د امید لار نیولې وه، شاید هغه ځوان څه وکړي، ما به له دې ځایه وباسي. زه به مې پلار ته ووایم چې دا یو نیک سړی و، زما ژوند یې وژغوره، زما عزت یې ساتلی ده. ده ته به د خپلې ترور لور سکینه وغواړم، هغه ډېره ښکلې ده، زه به هغه مجبوروم چې واده ورسره وکړي. نور هم داسې ویده شوي وم. هو، خوبونه مې هم خالی نه وو، په خوب کې مې هم سکون ونه لیده. د قومندان له ځایه وتښتم او غرونو ته لاړه شم. د غرو پیچلې لارې په خاپوړو لنډوم، ډېره ستړې شوې وم. د یوې لویې ډبرې تر څنګ دمه شم. زه د ستومانۍ حوصلې کوم، په زړه کې ډېره خوشحاله یم چې د هغې ځای راوتښتېدم. په دې غرو کې هم خدای مهربانه دی، څوک به را پیدا شي چې کومک راسره وکړي. ناڅاپه د لیوانو یوه ګله راښکاره شي، مخ پر ما را منډه کړي. زما د پښو لاسو ساه وتې وي، د خورېدو توان راکې نه وي. یو لیوه په ډېرې تیزۍ سره پر ما حمله وکړي. زه چیغې کړم چې د انسان غږ مې واورېده. چپ چپ مه ژاړه. سترګې مې وغړولې، همغه ځوان راته ولاړ و. راته ویې ویل ته ډېره وارخطا یې، خیر خو به وي، لکه چې کوم بد خوب دې ولیده. سترګې مې ټیټې کړې، په ټیټ غږ مې ورته وویل زما خوبونه هم د غمه خالی نه وي. خدای زده زما په قسمت کې څه لیکلي، شاید دردونه، مصیبتونه. کاشکې مې پلار مخکې له دې ځایه کډه کړې وای، نن به مې دا بده ورځ نه لیده. د اوښکو پردې مې په سترګو راغلې. هغه راته وویل بس ته بیا ژاړې، صبر وکړه، تا دا 2 ورځې څه نه دي خوړلي، ته دا وخوره، زه تا ته یوه مهمه خبره کول غواړم. په کاسه کې راوړې ترکاري یې رامخته کړه. ما ورته وویل نه نه خورم، پرېږده چې د لوږې مړه شم. هغه راته وویل ګوره، ما درته وایي چې زه تا ته یوه خبره کول غواړم، ته دا وخوره، کیدای شي بیا څه پیدا نه شي، بیا به ته د لوږې مزل نه شي کولی، او یا به دواړه د خدای د دې لویې دنیا سره خدای پاماني کوو. لږ سره ډاډه شوم، څو مړۍ مې وکړي، هلک په نیمه پوه کړم. اوس ماښام دی، ته دې بیداره اوسه. هغه لرې تللی، شاید نن شپه را نه شي، خو ما ته یې ستا په هکله د پوره پام ویلي. هغه یو ډېر مغرور انسان دی، د هغه په مقابل کې څوک اف هم نشي کولی. دلته به زما نه بل څوک نه راځي، ته اوس بېغمه آرام کولی شي. زه ځم او د وخت انتظار به کوم، ته هم انتظار کوه. هلک جګ شو، دروازه یې خلاصه کړه، ودرېده. څه ور په زړه شول، بیا په ټیټ غږ وویل ګوره چې څوک دې په معمولي حرکت هم پوه نه شي. او بیا لاړو. ما د انتظار شیبې شمیرلې، هره شیبه د کال هومره اوږده وه. 1 ساعت به مې چرت واهه، بیا به جګه شوم، د کړکۍ د هندارو به مې بیرون وکتل. په اسمان کې ستوري راختلي وو. د کابل فضا غمجنه ښکارېده، په ټول کابل کې رڼا نه ښکارېده. نور ټول کابل په تیارو کې ډوب و. پخوا به ټول کابل سپین پړک و. اسمایي غر به د ناوې په څیر ځلېده. ما به اسمان ته کتل، خپلې نمجنې سترګې مې په ستورو کې خښې کړې وې. ستورو سترګکونه نه وهل، شاید زه به یو بل ته ښودم چې دا هغه جنۍ ده چې د ځوانۍ په سرلي د ژمي په خزان کې په ډوبېدو دي. دا نادانه ده، دا اوس هم په یو نامعلومه برخلیک پورې خپل زړه تړي.
بیا به د اسمان په کنارو کې ستوري په ریشخندامیزه ډول وپړکېدل. کله به مې سترګې د کابل په غمجن ښار راټیټې کړې. په ځای غمجنه ښکارېده. څومره نجونې به زما په حال وي، ډېرې مندې به بورې وي، ډېرې به کونډې او په زرګونو به د تېښتې انتظار بسي. بیرته بهال ته راغلم. د کوټې په څلورو دیوالونو به مې زغلند نظر وګرځاوه. په ځای به کېناستم، مړې اوښکې به مې پر مخ راغلې او لاندې به وڅڅېدې. لاندې حویلۍ کې د موټر د راتلو غرهار شو. څو شېبې موټر غړېده، بیا ګل شو. لږ شېبه وروسته هلک راننوت. په وارخطایۍ یې وویل هغه راغی. بیا لږ چوپ شو. د لږ فکر کولو وروسته یې زیاته کړه ته غم مه کوه چې خدای څه لیکلي وي هغه به پیښیږي. ته ځان په ویدو واچوه. که هر څومره غږونه یې در باندې وکړل غږ مه کوه. که یې مجبوره کړې ورته ووایه صحت مې ښه نه دی، هغه سره میلمانه دي، کیدای شي تا سره ډېر ایثار نه شي، تا هم له هغه میلمنو پټه ساتي. نور زه پوهېږم. هلک بیرته ووته. تر لږ شېبې وروسته بیا مې په بستره کې وغځېدم. رښتیا هم 1 ساعت وروسته د چا غږ شو. ای تا ته وایم پورته شه، یو ته په خوب نه مړېږي. نور مې هم ځان کوڼ کړ. سړي بیا را باندې غږ وکړ، خو ما بیا ځان غلی کړ. سړی را نږدې شو، تر څنګ مې کېناست. لاس یې په مخ راته راکېښود. بیا د غاړې په لور راتېر کړ. ما یو ناڅاپي خیز کړ. دا څه کوې؟ په یوه دقیقه مې د ځان نه وغورځولو. سړي ځان را قابو کړ او په مخ یې یوه سخته څپېړه راکړه. بې عقلې جینۍ، ته نه پوهېږې چې زه څوک یم؟ بیا به سره ګورو. په تیزۍ له کوټې ووته او دروازه یې په ګړز بنده کړه. په لومړي ځل مې په وجود لړزه راغله. شونډې مې بې اختیاره رپېدې. د زړه دربا مې ورو ورو زیاتېده. خدایه ته یې په خپل قهر ککړ کړې. خدایه یوازې ستا دربار ته اسره لرم، ته مې حیا وساتې. د اوښکو بهیر مې په مخ رامات شو او په سلګو مې وژړل او پر بالښت پړ مخې پرېوتم. نه پوهېږم څومره وخت به تېر شوی و چې چا را وخوځولم او د لومړي ځل لپاره یې وویل شبنم شبنم پورته شه. زر را کېناستم. هلک په شونډو ګوتې کېښودې او د کړکۍ لور ته اشاره وکړه. کړکۍ خلاصه وه او ما ته د پورته کېدو وویل. د مجبوره پیغلې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول لومړی برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.